په انټیټي انټیګریټي کې موږ دا وایو چې هر ټیبل یا هر انټیټي چې راځي هغې کې به موږ سره پرایمري کی به یو سره وي ځکه که ویک انټیټي نه وي موږ سره سترونګ انټیټي وي یا نارمل انټیټي وي کې به موږ سره پرایمري کی وي نو پرایمري کی به هیڅکله هم نل نه راځي څه معنا چې هغه موږ خالي نشو پرېښودلی که چېرته یو پرایمري کی له 2 یا 3 اټریبیوټونه جوړه وي یعنې کمپوزیټ کی وي هغه هر بخش بیا هم موږ خالي نشو پرېښودلی په دې معنا چې پرایمري کی به هر وخت کې موږ نل نشو پرېښودلی یو خبره دویم پرایمري کی د دې انټیټي لپاره چې کومه پرایمري کی دی هغه هیڅکله موږ ډوپلیکیټ نشو جوړولی په دې معنا که چېرته مو یو فرض وکړه یو محصل ته مو نمبر ورکړه سټوډنټ آی ډي یا اس اس ان دا مو ورکړه 213 بل شاګرد ته که 213 موږ ورکوو موږ اسکیل به راته د انټرو اجازه نه راکوي به راته وایي چې پرایمري کی کین ناټ بی ډوپلیکیټډ پرایمري کی ډوپلیکیټ نشي راتلی 213 بل څوک شته دی یا تاسو ځینې وخت یو ایمیل جوړوئ فیسبوک آی ډي جوړوئ یو څه جوړوئ نو په هغې وخت کې به تاسو ډوپلیکیټ ته به نه پرېږدئ تاسو ته وایي چې دا مخکې جوړه شوې ده دا بیا دویم ځل لپاره نه شئ جوړولی نو دا معنی چې تاسو به ذهن ته ډایرکټ د ایډیا راځي چې دا موږ سره پرایمري کی دی نو دا د انټیټي چې کوم کنسټرینټ وي اصولو دا دي بل موږ سره ریفرنشل انټیګریټي ده ریفرنشل دا معنی چې موږ سره دوه هدفه دی که چېرته موږ یو ټیبل نه پرایمري کی راواخلو بل ټیبل ته یې واچو موږ سره دوه ریلیشن دي یا دا کنسټرینټ په دوه ټیبلو باندې ډیپینډ کوي چې یو دا ریفرنسنګ ریلیشن دی او بل ریفرنسډ ریلیشن دی ریفرنس ریلیشن چې چا نه پرایمري کی راخیستې او ریفرنسنګ ریلیشن چې چاته پرایمري کی لاړه ده نو کې فایرن کی ده نو دغې لپاره هم موږ سره کنسټرینټ یا اصول شته دي څه معنا کوم چې نن په دې کې ډیټا ده چې فرض وکړه ما مخکې چې 213 دی او شاګرد د هغه پرایمري کی ده د هغه آی ډي ده صحیح ده دا که بل ټیبل ته ځي فرض وکړه د نمراتو یا د ټرانسکریپټ یو ټیبل دی چې د شاګرد څو نمرې وړي دي نو هلته به هم دغه 213 شي دا 213 ویلو چینج کېدلی نه شي البته د دې چې کوم هیډینګ دی هیډینګ نیم دی اټریبیوټ نیم دی هغه چینج کېږي فرض وکړه په یو ټیبل کې به نوم وي سټوډنټ آی ډي په بل دغه کې موږ ورکوو چې ایس ټي ډي انډرسکور آی ډي هلته یې په لنډ نوم لیکو هیډینګ یې فرق نه کوي خو نن چې کومه ویلیو یې ده هغه نشو بدلولی موږ وایو چې په هر ټیبل کې چې کومه فایرن کی ده په بل کې پرایمري کی ده دواړه به سره څنګه وي مساوي وي یعنې په یو ټوپل کې فایرن کی په بل ټوپل کې پرایمري کی ده به دواړه سره مساوي وي ویلیو یې البته هیډینګ یې نه مخکې مو ویل چې هیډینګ یې موږ تغیر هم ورکولی شو بله یوه خبره پکې دا ډېره مهمه چې د یو پرایمري کی په یو ټیبل کې وي یو فایرن کی چې کوم په ټیبل کې دی فایرن کی ډوپلیکیټ هم راتلی شي څه معنا فرض وکړه امپلای کې موږ سره د یو کارمن د هغه سوشل سیکورټي نمبر دی 513 صحیح ده بل ټیبل سیلري دی نو دا که روزموز کار کوي نو دغه کارمن چې کوم دی فرض وکړه په اول تاریخ باندې کار وکړه د هغې ورځې 500 روپۍ معاش یې واخیسته نو د دې کارمن 513 فرض وکړه راغله 13 تاریخ کې کار وکړه 13 تاریخ کې معاش واخیسته هلته یو ځل راغی 19 کې بیا کار وکړه نو هلته دویم ځلې بیا د 513 چې کوم کارمن دی نوم خو یې نه راځي آی ډي راځي 513 بیا معاش واخیسته 500 شلم تاریخ کې بیا کار وکړه بیا 513 هلته تکراري راغی بیا یې واخیست 21 کې ما کار ونه کړه نو په هغې کې بیا زه ورته نل لیکلی شم ځکه دا په دې معنا چې دی کارمن یا دغه روزموز یا دغه دیاړیمار په دې ورځې باندې کار ونه کړه هلته زه نل هم لیکلی شم نو موږ وایو چې فایرن کی هم ډوپلیکیټ راتللی شي فایرن کی هم نل راتللی شي خو پرایمري کی چې خپل ټیبل کې ده هلته نه ډوپلیکیټ راتلی شي او نه نل ښه دا خبرې مو تقریبا ټولې وکړه چې نه نل راتللی شي او نه ډوپلیکیټ مخکې راځو عمومي خبرې هر ریلیشن سکیمه چې کوم دی هغه موږ displayed as a row of attribute name موږ سره به هغه موږ څنګه کوو هغه نوم چې کوم دی د ریلیشن سکیمه چې کوم نوم دی هغه موږ د هر ټیبل په سر باندې لیکو یا موږ وایو چې each relation schema can be displayed as a row of attribute names هر ټیبل کې هر ریلیشن کې موږ سره په دانچه کې روګانې به وي او د اټریبیوټ نیم به وي عین ټیبل به د دوه شیانو نه جوړ وي کالم او رو نوم The name of the relation is written above the attribute names. دغه کنسټرینټ دی اصول دی چې د هر ټیبل په لیفت ټاپ کې د هغه نیم باندې لیکو چې دا ټیبل نوم شو صحیح ده
بل پرایمري کې چې چېرته هم راځي که یو اټریبیوټ دی که زیات یا به انډرلاین کېږي صحیح ده او فایرن کې چې په کوم ټیبل کې راځي په بل ټیبل کې هلته بیا وایم چې هغه دې ته د دې ریفرنس دی د هغې ویلیو به سیم وي خو نوم یې موږ بدلولی هم شو نوم یې موږ بل څه هم ورکولی شو صحیح ده په راتلونکي سلاید کې دغه شیونه موږ تاسو په دې سکیما کې ښکاري یوه بله خبره چې موږ وایو دلته وګوره موږ سره په چپ طرف پاس طرف کې د ټیبل نوم دی او هغې نه بعد اټریبیوټ نومونه دي موږ سره چې کوم موږ سره کوم ټیبل چې موږ سره پرایمري کی دی هغه انډرلاین دی ښه خبره ده چې دا پرایمري کی د ټیبل په سر کې ولیکو که نیمایي کې لیکلی یا په آخر کې لیکلی وي هم فرق نه کوي صحیح ده له دې نه چې کوم ځای ته پرایمري کی لاړه د ویکتور همدا خوا دی په دې معنی چې د اساسن یو دوه درې څلورو ټیبلو ته لاړ دی نورو ته دلته پرایمري کې دلته فایرن کې دی په همدغه ټیبل کې تاسو وګورئ دلته فایرن کې راغلی دلته اساسن دی هډینګ دلته سوپروایزر اساسن دی موږ ویل چې هډینګ تغییر راتلی شي خو نن ویلې تغییر نشي راتلی د دې ځای مثال فرض وکړم موږ کارمندان یو زما فرض وکړه اساسن یو دی د خطاب صاحب 2 دی د شریفي صاحب 3 دی د نیازي صاحب 4 دی زمونږ چې کوم عامر دی فرض وکړه زمونږ عامر فهیم دی د هغه 15 دی او چې کوم یوسف رئیس دی د هغه 10 دی د عمومي رئیس 20 نو زه به هلته خپل اساسن زما یو ده د اسماعیل د خطاب 2 ده د شریفي 3 ده فرض وکړه زمونږ عامر چې کوم دی هغه فهیم دی د هغه 15 ده نو موږ دلته سوپروایزر به موږ ټول ته 15 لیکلي کله چې د فهیم نمبر راځي د هغه خپل اساسن 15 دی د هغه سوپروایزر فرض وکړه یوسف دغه ته به لس لیکل شوي نور چې کله بیا د یوسف دغه راځي د هغه خپل اساسن لس دی خو د هغه سوپروایزر څوک ده عمومي رئیس د هغه اساسن دغه سوپروایزر 20 دی دلته به 20 لیکلي دا معنی چې د سوپروایزر 20 دی 20 به بیا ګورو چې څوک دی فرض وکړه بهسودوال دی عمومي رئیس دی صحیح ده نو موږ په یو ټیبل کې نه هم پرایمري کې هم فایرن کې دلته بیا اساسن چې کوم دی راغلی دی لاندې دلته په ای اساسن ډیپندنټ کې ښودل شوی پاس هیډینګ هلته اساسن دی دلته ای اساسن یا امپلوي اساسن یا دلته وګورئ په ډپارټمنټ کې منیجر اساسن ورکړل چې ډپارټمنټ منیجر څوک دی اصل کې ویډیو هم دغه د امپلوي ده په هیډینګ یې تغییر راتلی شي لیکن لاندې ویډیو موږ تغییر نشو راوستلی موږ سره نور کانسټرنټ هم شته دی که زه دلته وایم سیمنټک انټیګریټي کانسټرنټ صحیح ده دا هم دی چې د یو شي د معنا له لحاظه باید سم وي که زه ووایم چې یو کس د روزمز کار کوي په شواروز کې ما سره 40 ساعته وخت دی خو دا کارمند دی 10 ساعته کار وکړي په شواروز کې آیا دا عقل مني ټول ساعتونه 40 دی او کار د 10 ساعته وکړي عقل یې نه مني یا زه وایم چې موږ سره هغه رسمي چې کوم ساعت دی فرض وکړه 2 ورځې ما سره په اونۍ کې رخصت ده خو ما سره 15 ورځې رسمي دي نو یو کارمند چې میکزیمم په اونۍ کې 40 ساعته باید کار وکړي سمه ده دا یو کنسټرینټ دی ما اصول کړو به چې کله زه ټیبل جوړوم نو زه به ګورم چې د دې کارمند له 40 ساعته نه کار زیات نشي صحیح ده نو موږ هغه حالت ګورو بل موږ پاپولیټډ ډیټابیس سټیټ ښیي پاپولیټډ په دې معنی چې موږ یو ټیبل ته ډیټا اچو ډیټا به چېرته اچو په ټوپس کې په رو کې په ریکارډ کې به اچو ریکارډ به چېرته وي په یو ټیبل کې به وي صحیح ده بیا ټیبل به چېرته وي په یو ډیټابیس کې به وي سمه ده نو موږ سره که نوې ډیټا موږ اچو انزرشن اپریشن موږ کوو انزرټ ا نیو ټوپل ان ریلیشن که ډیلیټ کوئ delete an existing tuple from a relation یو ټوپل بسته یو رو یو ریکارډ ډیلیټ کو که موډیفای کوئ نو بیا خو هغې کې یو اټریبیوټ موډیفای کېږي صحیح ده نو موږ سره دغه مختلف اپریشنز په ډیټابیس کې موږ تاسو کولی شو چې پاپولیټ کړو اول چې ډیټابیس جوړ کړو خالي وي خو وروسته چې کله هغه امټي وي کله چې ډیټا ورکړه مشبوع شي یا پاپولیټ ډیټابیس وي هغه ته موږ وایو راتلونکي دا کې کمپنۍ ډیټابیس موږ جوړ کړی و مخکې صرف ډانچه وه دلته صرف ډانچه ده صحیح ده هغه شکل ښکاري خو دلته چې راځي موږ پاپولیټډ کړی دې ته موږ څه ورکړه دې ته مو ویلیو ورکړه دې ته مو قیمتونه ورکړه صحیح ده فرض وکړئ تاسو وګورئ جان سمیت دی موږ سره جان سمیت د هغې اساسن 1 2 3 تر 9 پورې دی صحیح ده برډ ریټ دی او د دې دا میل دی او سیلري 1.5 ده صحیح ده د دې سوپروایزر چې څوک دی 3 3 4 4 5 5 هر څوک چې دی او دلته موږ ګورو چې د دې کس جان سمیت سوپروایزر څو دی سوپروایزر اساسن 3 3 4 4 5 5 دی دلته ګورو 3 3 4 4 5 5 دغه کس دی فرانکلین وانګ دغه دی د جان سمیت مستقیم امیر څوک دی فرانکلین وانګ دی اوس فرانکلین وانګ خو خپل هغه 3 3 4 4 5 5 د اساسن دی خو د 40,000 تنخواه ده یعنې هغه نه لږ تنخواه یې لوړه ده خو د ده سوپروایزر څوک دی 8 شپږ 5 دا کس دی اوس به دا وګورو دا څوک دی دلته راځو ګورئ
اته شپږ شپږ پنځه 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 دا څوک دی؟ جیمز بورګ چې کوم دی دا به د دغه رئیس دی د ده تنخواه 55,000 ده او د ده سوپروایزر څوک دی؟ نل په دې معنی چې دا سوپروایزر نه لري دا د دې ادارې عمومي رئیس دی سیده لکه موږ چې پوهنتون کې بهسودوال صاحب وښوده نو د ده په سر باندې سر نشي دا عمومي جنرال ډایرکټر دی نو دا په یو ټیبل کې د ده SSN خپل سوشل سکیورټي نمبر دی دا د سوپروایزر یا د امیر دی د څوک مستقیم امیر دی دغه سوپروایزر دی همداسې په ډپارټمنټ کې موږ لیکلي چې ریسرچ دی ایڈمنسټریشن هډ کوارټر دی دا درې ډپارټمنټ موږ سره دي پروجیکټ لوکیشن په کوم ښارونو کې موږ سره دا پروژې روانې دي صحیح ده کومې پروژې موږ لرو سمه ده همداسې ورس اون کې وګوره هغه امپلای چې 1 2 3 4 5 تر 9 پورې د SSN دی په اول نمبر پروژې 2.5 ساعته کار کوي او په همدغه کس 1 2 3 4 5 6 تر 9 چې SSN دی دلته ګوره موږ نوم نه لیکو سره په SSN لیکو په دویم نمبر پروژې 1.5 ساعته کار کوي هغه کانسټنټ چې موږ لري چې 40 ساعتونو زیات کارونه کوي نو 2.5 ونیم 40 ساعته دا 1 2 3 اخیره پر نور نشته دی 1 2 3 4 5 6 تر 9 ساده نور مختلف کسان دي دا چې اول او دویمه پروژه شه ده په دې بل سلاید کې راځي چې اول پروجیکټ اول پروډکټ ایکس دی او دویم پروجیکټ نمبر پروډکټ وای دی نو په دې پروډکټ ایکس او پروډکټ وای باندې چې کوم کسو هغه 1 2 3 4 5 9 هته دا څوک جان سمیت په کومه پروژه باندې کار کوي په اول او دویم په یوې 2.5 ساعته کار کوي په بلې ونیم دا کومه پروژه دي پروډکټ ایکس او پروډکټ وای پروډکټ ایکس باندې 2.5 ساعته کار کوي او پروډکټ وای باندې 1.5 ساعته کار کوي چې 40 ساعته پروژه هم سټول لپاره به د سره دا لګوري سیده په موږ سره دغه ډیټابیس اوس کوم ډیټابیس پاپولیټډ د تمام ډیټا ور اچولې ده کله دا چې دینه مو یو څه زده کړي کوم ځکه چې پوه نه شوي پښتنه کوي خامخا